دوستان یو بل ذهني سوال دی. دغه ذهني سوال هم ریاضي ډوله سوال دی. نو په دې سوال کې علي خان دی. علي خان یو هلک دی، هغه سره یو پړی دی. هغه دغه پړی ټوټه ټوټه کړی ده. نو موږ معلوموو چې دغه پړي اوږدوالی به څومره وي. نو سوال داسې دی چې علي خان سره یو پړی دی. هغه دغه پړی اول 28 سانتي متره پرې کړو، بیا یې 1.8 متره پرې کړو، بیا یې 9 سانتي متره پرې کړو. اوس په آخره کې د علي خان سره 15 سانتي متره د پړي ټوټه پاتې شوه. نو سوال دا ده چې دغه پړي اوږدوالی به څو متره و، یعنی دغه پړی به څومره اوږد و، څو متره به اوږد و. ښه نو دوستانو وخت پوره شو. اوس ګورو ځواب یې ده 3 متره. که موږ دغه ټوټې را سره یو ځای کړو او د دوی اوږدوالی جمع کړو، نو موږ سره ځواب یې راځي 3 متره. نو راځئ دغه هم ګورو چې څنګه دا 3 متره شو. نو اوله ټوټه یې وه 28 سانتي متره. نو د 28 سره ما لیکلی CM. CM معنا ده یعنی C راځي سنټي او M د میټرز، سنټي میټرز. نو 28 سنټي میټرز راځي 28. بیا یې دوهم ځل 1.8 متره ټوټه یې پرې کړه. نو 1.8 متره مساوي دی 108 سانتي متره کېږي، یعنی په 1 متر کې 100 سانتي متره وي. نو 1 متر پوره و او 8 ورسره سانتي متره سانتي متره وي. نو چې وشو دا مساوي کېږي 108 سانتي متر. نو دغه به زه دلته اړوم د متر نه په سانتي متر کې به اړوم چې په جمع کولو کې موږ سره بیا اساني وي. دریمه ټوټه ده پرې کړه 9 سانتي متر. څلورمه په آخره کې چې د سره لاس کې پاتې شو هغې اوږدوالی 15. نو 15 او دا درې واړه نورې را سره جمع کوو، موږ سره ځواب راځي 300 سانتي متره، یعنی 300 سانتي میټرز. نو موږ پوهیږو په 1 متر کې 100 سانتي متره وي، نو 300 سانتي متره مساوي کېږي د 3 مترو. نو په دا رقم ته د دې سوال ځواب راځي 3 متره.